پر تا پښتون یم په تا ښاد یم پر تا پښتون یم په تا ښاد یم ستا عمارت یم ستا بنیاد یم شیرین خاورې زه فرهاد یمه په تا آباد په تا برباد یم چې زه آباد یم تا به نه بربادومه چې زه سمون صاحب د تیر تاریخ پاڼه زړه شوه د میوندو ملاله مړه شوه یا مې غږ نه اوري کڼه شوه او ایوبه وینه دې سړه شوه د مکناټن لښکرې بیا راغلي دي د مکناټن لښکرې بیا راغلي دي سرې ګریوان دي تار او ستن شه ټول مسافر په خپل وطن شه دا خپل وطن ورته خوتن شه ستا لوپټه زما کفن شه کمې د ننګ ګولۍ په شا خوړلې وي کمې د ننګ ګولۍ په شا خوړلې وي په څو وار مې پرې پدار کې درانه صاحب په څو وار مې پرې پدار کې زما د منصور په لاره لار کې ما خپلو وینو کې خمار کې او سر مې له دې وطن ازار کې خو د مور سپېڅلې شودې نه درته بخمه د مور سپېڅلې شودې نه درته بخمه دا یم صاحب بخښنه غواړم دا د تذکرو خبره فکر کوم بیا راپورته شوې ده خو دا بخښنه غواړم دومره سپک او سپین سترګې خلک دي چې ته بیخي په دې خبره شرمېږي نه چې بیا هغه بله خبره ورته وکړې بیا وایي چې پښتانه خو د غرور نه راکوز شوي دا هېڅ په نزاکت باندې پوهېږي نه معنا دا چې ما تذکرې ته مخکې نظم ویلی و یم دې خدای ژوندی لري ده تر دغه مې تېر کړی او تاسو به اورېدلي بیا یې یادواري کوو او بیا چې مونږ چوکونو ته راوځو دا نه ټن بار دی او نه کوم ټن بارود دی چې مونږ یې د خلکو ته پر اوږو ږدو خو که د افغان نوم پکې نه و چې هر څومره وینې تویې شي بیا یې د حکومت په اوږو دی مسؤلیت یې د دې خلکو په اوږو دی په ایمان غږلې خبره وکړئ دا ګورئ سټیجه پورې تر هغه پورې نه ده دا ګورئ زموږ د تاریخ آخري سلګۍ دي هر هغه چا چې په تذکره کې د افغان نوم پرې نه خو نه دا بارود دي نه کم ټن وزن دی د اوسپنې چې موږ یې په اوږو باندې نه شو وړلی که موږ سره څوک د افغان کلمه نه مني مسؤلیت یې د هغه خلکو په اوږو باندې چې کوم یې نه مني دا باید روښانه شي چې څومره مسلې شوي دي باید روښانه شي چې څومره مسلې شوي دي د دیوالو تر شا چې څومره معاملې شوي دي موږ یې نه منو که هغه او که چا دا کړې ده چا چې د بل سره زموږ د سر سودا کړې ده وږې او لوڅ د مرګ په درد د مبتلا پروت یم باید آزاد یم باید پر پښتونخوا پروت یم سل ځایه وږې او لوڅ د مرګ په درد د مبتلا پروت یم باید آزاد یم او باید پر پښتونخوا پروت یم سل ځایه قرض او سل قتلونه آخر وبخل شي د تاریخ قرض به تر قیامت پورې ونه بخل شي مړي یې هم محکمه شوي لکه ویښ قرضداري نه یې بخو نه مو بخلي د تاریخ قرضداري نو تاریخه مړي هم محکمه شوي لکه ویښ قرضداري نه یې بخو نه مو بخلي د تاریخ قرضداري تاریخه د همدې خلکو تندي در سره لیک کړه سیاست او د سوال لاندې ازادي در سره لیک کړه دغه نظم کې مخکې کوم خلک راغلي وو بعضې پناه شوي دي او بعضې د حکومت نه رنګونه تت شوي دي تاسو ته معلومات دی چې موږ کمزوري شي سره زور نه کوو نو هغه بیتونه درته لیکو پښتو څرخي پورې تړلې او د دار ژبه شوه پښتو فقط د جوالي او څوکیدار ژبه شوه تګ او راتګ او خوشحالي په بله ژبه کیږي طب اقتصاد انجینري په بله ژبه کیږي پښتو اخر هم د مجبور وزیرستان ژبه شوه پښتو په لوی لاس د ملا او طالب جان ژبه شوه پښتو د باد په شا سوره ده د باد سر ته خیږي سای په سکندو ده په وتو د شمشاد سر ته خیږي د باد په نلي به د باد سر ته ختلي وي خو منو پښتو به د شمشاد سر ته ختلي وي خو امرخیل صاحب منو پښتو به د شمشاد سر ته ختلي وي خو د ملکنډ او کډما راښکته وغورځېده د لوړ پامیر له ډنګ چنا راښکته وغورځېده حمزه ویل زه به د پښتو سره جنت ته ځمه زه به د واړه ګناهو سره جنت ته ځمه
زه پکې وسوم په پښتو کې مې پښتۍ ماته شو په خپل انګړ او خپل غرو کې مې پښتۍ ماته شو کډه په شا له ښاره وځي بیابان کې اوسي پښتو اوس یا وزیرستان یا قبرستان کې اوسي زه هم له غرونو نه تر ارګه پورې ورسېدم بویه اوس پوه شوم چې تر مرګه پورې ورسېدم پښتو په ارګ کې د امیر شیر علي خان ژبه وه پښتو په ارګ کې د وزیر محمد ګل خان ژبه وه پښتو په ارګ کې د ملا صاحب رباني ژبه وه پښتو هغې وخت کې سوچه مسلماني ژبه وه پښتو پارک کې د ملا صاحب رباني ژبه وه پښتو هغې وخت کې سوچه مسلماني ژبه وه د قیمتونو ارزاني هم چا ونه منله سمونه د قیمتونو ارزاني هم چا ونه منله طالباني مسلماني هم چا ونه منله پارک کې ژبه اوس د استاد رباني ژبه ده نیمه تاجکه ده او نیمه ایراني ژبه ده پښتون د ارګ د دننه یې خپله کوپړه ساتلې یا خپله غېږ ساتي یا خپله چوکۍ ساتلې کابله نه مومن صاحب پښتو پارک کې د ملا صاحب رباني ژبه وه پښتو هغې وخت کې سوچه مسلماني ژبه وه قیمتونو ارزاني هم چا ونه منله طالباني مسلماني هم چا ونه منله پارک ژبه اوس د استاد رباني ژبه ده نیمه تاجکه ده او نیمه ایراني ژبه ده پښتون د ارګ دننه یې خپله کوپړه ساتلې یا خپله خېټه ساتي یا خپله چوکۍ ساتلې وی کابله ته د خپل ښایست قاتلان نه پېژنې په خپل وجود کې د لستوړي ماران نه پېژنې چا چې زخمي کړل ته چا چې بېتبون پرېښوې کابله ته چې چا په وینو کې ګلګون پرېښوې هغوی استاد اولت حق د خپل ځان بولي ما تا ته نه پرېږدي او تا ته مې تاوان بولي هغوی استاد اولت حق د خپل ځان بولي ما تا ته نه پرېږدي او تا ته مې تاوان بولي خو کابله زه نور چې په خوله پاتې کېدلی نه شم نور خپل وطن کې مهاجر ځان ته ویلی نه شم دا تصویرونه دا چوکونه او ګلخانې د چا دي ستا په سینه دا لوړ پوړیزې ودانۍ د چا دي دا تصویرونه دا چوکونه او ګلخانې د چا دي ستا په سینه دا لوړ پوړیزې ودانۍ د چا دي سپین سترګی نه یم د فشار تکلیف هم نه لرمه زورور هم نه یم د ډار تکلیف هم نه لرمه دوی وایي چې موږ د ګندمک معاهده نه ده کړې ما هم د تاجک او د ازبک معاهده نه ده کړې دوی وایي چې موږ د ګندمک معاهده نه ده کړې ما هم د تاجک او د ازبک معاهده نه ده کړې دوی وایي چې نوم دې د افغان له تذکرې ووځي زه وایم چې دی دې د افغان له دایرې ووځي زه وایم چې دی دې دوی وایي چې نوم دې د افغان له تذکرې ووځي زه وایم چې دی دې د افغان له دایرې ووځي لږ وکنیو مو ډېره مننه د پېښور پښتون ولس ته سلامونه کوو له همپالنې مو نړۍ مننه کوو ستا پر وجود د لګېدلې هر پرهر نه لوګې له چارسدې سوات مردان او له خیبر نه لوګې زړونه یې وران شه چې کابل څوک پېښور ورانوي چې څوک دا ستا او یا څوک زما د زړګي سر ورانوي وایې پاکستاني سیاستمدار د نور غوبل نه کوي فضل الرحمن په خوله د موږ ته نور ښکنځل نه کوي فضل الرحمن موږ ته راشن او مواد نه راکوي موږ ته د دې نوره فتوه د جهاد نه راکوي فضل الرحمن د اول خپل ګریوان ته سر ښکته کړي پرپرونه کړي حکومت د لږ نظر ښکته کړي فحشا ګډا سود او شراب یې ولې نه بندول د شریعت خلاف اسباب یې ولې نه بندول دا وینسکونکی سرخور د تیر پرون په لمن دا خونړی خو یو تور داغ دی د پښتون په لمن خطبه یې مړي په یوه ورځ کې پړسوب کړی وي یون صاحب خطبه یې مړي په یوه ورځ کې پړسوب کړی وي چا چې د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب کړی وي نه په عرب نه په عجم کې بل ممنون پاتې دی د پیغمبر اصلي وارث اوسي پښتون پاتې دی